موږ نه د مولیانو لاره ورکه کړه، د چا ومنو؟ لاره رانه ورکه ده، نه ده ورکه. موږ نه لاره نه ده ورکه. غریبه مسلمان وروره، په دې حدیث کې حل پروت دی. زمونږ زمانې ته راشه څومره اختلافات دي. په یو کلي کې دوه درې جوماتونه دي، یو وایي دا غلط دي، بل وایي دا غلط دي. په یو علاقه کې یو ګلی کې یوه کوڅه کې دوه درې ګاونډیان دي، یو مسجد لذي بل ته ځي. دا زمونږ عوام مسلمانان ورونه یو خبره کوي، موږ نه د مولیانو لاره ورکه کړې ده. یو حده پورې صحیح وایي، خو حل شته دی. رښتیا چې لاره ترې ورکه ده. په دې منبر ورته ملا ناست دی، ښکلی سپین سور رومال په سر دی، هغه ورته یو څه وایي. په بل منبر ورته بل ملا ناست دی، هغه ورته بل څه وایي. دی غریب د چا ومني؟ غریبه مسلمان وروره، په دې حدیث کې حل پروت دی. دا مشکل به زموږ حل شي. موږ د چا ومنو؟ لاره رانه ورکه ده، نه ده ورکه. موږ نه لاره نه ده ورکه شوې. اختلافات به وي، خو علیکم بسنتي. حل دا دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای زما سنت طریقې کلکې راونیسئ. ووایه چې واده راغلی دی په ما باندې، په دې خادۍ کې د نبی هره طریقه ژوندی کوم. کاکا، ماما، ګاونډي، ملک صاحب، خان صاحب، چودري صاحب، وډیره صاحب، که ته خفه کېږې 100 ځله خفه شه، خو زه خپل نبي نه خفه کوم. بد شولې، کامیاب. او که نه واده دی او هلکان خفه کېږي او ژړاګانې راوستل، هلکان خوشحاله شو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خفک. زنانه دی څه وکړو؟ زنانه خوشحاله شوې، نبي ناراضه شو.